امام اعظم ابو حنیفه او د مور اطاعت. د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د پلار تر وفات وروسته امام صاحب ته د خپل مور د خدمت ښه موقع په لاس ورغله. د امام صاحب مور یوه ساده مزاجه ښځه وه. هغې یوازې هغه علماو ته عقیده لرل چې هغو به د ژبې په زور عوام خلک راجلبول. نو هغې ته به چې کله یو سوال پیدا شو نو د خپل زوی څخه یې پوښتنه نه کول، بلکې د کوفې ښار د یو مشهور واعظ عمر بن زر څخه به یې پوښتنه کول چې هغه د امام ابو حنیفه رحمه الله په شاګردانو کې لا هم نه راتلل. عجبه خبره لا دا وه چې خپل زوی چې د وخت ستر امام و هغه ته به یې امر وکړي چې ورشه د هغه عالم څخه د دغې مسلې جواب ماته راوړه. نو کله به چې امام اعظم صاحب د هغه واعظ څخه مسله پوښتل نو هغه به ډېر شرمنده کېده او ورته ویل به چې زه ستا په مخ کې څنګه خبره وکړم، یعنې ته خو د وخت ستر مجتهد امام یې. نو امام صاحب به ورته ویل چې مور مې همداسې امر راته کړی دی. نو اکثره وخت به داسې هم کېدل چې د هغه واعظ به مسله نه وه زده، نو امام صاحب ته به یې ویل چې زما خو دا مسله نه ده زده، ته یې ماته ووایه، بیا به یې زه تا ته تکرار کړم. نو ګرانو وروڼو، همیشه د خپلې مور خبرې ته غوږ ونیسئ او د خپلې مور قدر او عزت کوئ.